بسم الله الرحمن الرحیم. په اکسل کې مو نن موضوع چې دا هغه ټیکس دی. مهمه موضوع ده. لومړی ټیکس باکس دی. کله چې راځو مثال ستاسې یو څه لیکل پکار دی، غواړئ چې هغه په ټیکس باکس کې راوړی دی، د نامه ټیکس باکس ډرا کوي. ټیکس باکس ډېر مهم دی په ډېرو ځایونو کې چې دی مونږ دا استعمالوو لیکلو دپاره، همدارنګه عکسونو اچولو دپاره. مثال فرضاً دلته لیکمه چې مثال د پوهنې وزارت، دا مې ولیک. همداسې تاسې کولی شئ مثال لوګو راوړئ، همداسې که منظم نه وي کولی شئ چې په ټیکس باکس کې واچوئ، دا لوګو وي یا نور لیکل وي لوګو، یا د ټیکس اچول د عکس اچولو طریقه څنګه ده. فارمټ ته به راشئ او دې ځای نه به چې دی په شیفټ فیل باندې کلیک وکړئ او پکچر باندې به کلیک کوئ او فرام فایل باندې به کلیک کوئ. دې ځای نه چې تاسو سره په کمپیوټر کوم ډرایو کوم فولډر کې چې دی لوګوز وي هغه لوګو به پیدا کوي، او لوګو مو چې پیدا کړه دې ځای نه لوګو به راواخلئ، دې کې به یې واچوئ. ولې ډېر په اسانۍ طریقې سره تاسو اوس کولی شئ چې دا مثال موو کړئ، ویسئ، یو ځای کې کښېږدئ ډېر په اسانه طریقه باندې. نو دا د دې لپاره استعمالیږي او دغه کوم فارمټ چې راځي ورسره دا مونږ په شپ کې ویلی دی، دې باندې تاسې پوهیږئ. دا د ټیکس باکس خبره شوه. دویم هیډر اینډ فوټر. هیډر فوټر هم ډېره مهمه موضوع ده. که چېرته غواړئ تاسې صفحې ته نمبر ورکوئ یا ټایټل عنوان ورکوئ، نو تاسې د هیډر فوټر نه استفاده کوئ، په دې باندې به کلیک وکئ. هیډر چې دی د صفحې په سر کې شو کېږي تاسو ته، او فوټر چې دی د صفحې په اخر یا لاندې ساحه کې چې دی تاسو ته شو کېږي. دلته که لاندې راشو ولې دا فوټر شو. په هیډر کې مثال فرضاً تاسو ورته یو ټایټل لیکئ. مثال زه لیکم چې د کارمندانو لیست، دا مې ولیکه. اوس زه غواړم چې دا لږ فارمټ کړم، داسې سایز یې زیاتوم، بولډ. همدارنګه دا چې د خپله تکرار به راځي په هر یو صفحه کې چې تاسو سره څو صفحې وي، خپله اتومات به په هغې صفحو کې دا تکرار راځي. مثال زه غواړم په دې صفحه کې لږ لیکل کومه، ګورئ که چیرې پرنټ ریویو تاسو وګورئ، تاسو سره چې څومره صفحې وي په هغه ټولو صفحو کې چې دغه به موجود وي. اوس ګوره 10 صفحې موږ سره راغلي داسې په دې ټولو صفحو کې چې دا موجود دی. همدارنګه تاسو غواړئ پیج نمبر ورکوئ. اوس ګورئ که چېرته راشو دلته فوټر ساحې ته، زه غواړم مثال په فوټر کې ډیزاین ته راځو. دې کې فوټر کې تاسې کوم شیان ګوره هیډر اینډ فوټر ایلیمنټس، دغه ایلیمنټس تاسې اضافه کولی شئ. لومړی راځو مثال زه په رایټ سایډ کې دلته پیج نمبر ورکوم. که چېرته پیج نمبر ورکړو بره کلیک وګوره دلته پیج نمبر راغی، په ټولو صفحو کې دا شو کېږي. بیا غواړئ مثال تاسو پیج نمبر چې دی پیج نمبر اف پیج داسې ورکوئ. همدارنګه چې دی غواړئ چې دلته څه ورکوئ، کرنټ ډیټ ورکوئ. ورېټ د ډیټ هغه راغی، دې ځای نه به تاسو ته ډیټ شو کوئ. ډیټ نه ورکوئ، کرنټ ټایم ورکوئ، مطلب په کم ټایم باندې تاسو چې دی یو جدول یو لیست یو موضوع تیاره کړې وي، غواړئ چې په هماغه ټایم او وخت پکې راوړئ. کولی شئ مثال زه غواړم دې خواته ورته دا ډیټ راوړم، دا ټایم شو، دا ډیټ شو چې په دې مثال په دې ډیټ او په دې ټایم باندې دا جوړ شوی دی. یا غواړئ فایل پات، دغه فایل چې کوم ځای کې سیف دی د دې د ادرس راوړئ. ولې دا وایي چې دی په سی ډرایو کې دی، په یوزر فولډر کې دی، احمدالله په نوم، بیا په ډیسکټاپ باندې آیټم ډاټ ایکس ایل ایس فایل دی پات شو. همدارنګه فایل نیم راوړئ. ګورئ فایل نیم آیټمز دی، ولې تاسو ته یې شو کړو چې دا فایل نیم آیټم دی. همدارنګه تاسو چې دی څه پکې راوړئ، شیټ نیم راوړئ. د دې شیټ نیم څه دی؟ شیټ 1. همدارنګه تاسو کولی شئ دې کې یو پکچر راوړئ، پکچر هم راوړلی شئ. افلاین ته راشئ، دې ځای نه چې تاسو سره کوم پکچر وي هغه پکچر کلیک کړئ. دې ځای نه تاسو سره به دا پکچر ګورئ، دا پکچر ډېر غټ دی، ټول دې کې شو کېږي. نو تاسو به دا پکچر چې دی کوچنی پکچر وي، یو آیکن شکل وي، هغه به ورته راوړئ. دې ځای نه بیا به په دې کې واچوئ، نو په اسانۍ سره به تاسو سره شو کېږي. نو دې باندې تاسو پوه شئ دا د هیډر او د فوټر آپشن و. که چېرته مثال موږ یې پرنټ ریویو ته راشو، کوم شیان چې تاسو اضافه کړي هغه ټول به تاسو ته دلته شو کېږي په اسانۍ سره. دا د هیډر فوټر مسله شوه. بېرته به راشو نارمل ویو ته، په دې باندې پوه شوئ. بیا انزرټ ته راځو. انزرټ کې بله موضوع د ول آرټ، دا ول آرټ چې دا موږ دا په دلته په څه کې لوستي دي، کله چې موږ یو شیپ به ډرا کړو دې سره چې دی خپله ول آرټ سټایل راته دا مو لوستي هم دي، خو بیا به یو ریویو ورباندې وکړو.
ورډ ته راځئ دې ځای نه مثال زه غواړم په دې شکل کې ګوره څه یو ټکس یا دلته تاسو یو نوم لیکئ فرضاً زه لیکم چې پښتو کې هم لیکلی شئ انګلیش کې هم لیکلی شئ افغانستان مې ولیکه بیا دې کې چې دی دلته راځئ افیکټ دی سټایلز دي تاسې کوم سټایل چې ورکوئ کولی شئ دې ځای نه سټایل ورکوئ سایز ورته زیاتوئ داسې کولی شئ چې سایز زیات کړئ نو دې ځای نه دا مختلف سټایلز دي دا تاسو ورباندې اپلای کوئ دا د ورډ آرټ خبره شوه بله موضوع چې دا په انزرټ کې ورډ آرټ پسې هغه سیګنیچر دی سیګنیچر څه کار کوي مثال تاسې یو څه لیکل برابر کړل جدول وي لیست وي راپور وي هغې کې تاسو غواړئ چې سیګنیچر اضافه کوئ نو دلته مایکروسافټ افیس سیګنیچر لاین باندې به کلیک وکړئ دلته به راشئ دلته سجست ساینر فار ایگزامپل دلته به نوم لیکئ مثال زه لیکم فهیم دویم کې چې دی منیجر دی ډاکټر دی انجینر دی چې دی مثال زه لیکم چې منیجر دلته په ایمیل لیکئ fahim@gmail.com دا به تاسې اوکې کوئ نو کله چې اوکې کوئ تاسې سره به دا ګوره سیګنیچر چې دی دا جوړ شو دا تاسې ځان سره په اخر د هغې کې کیږدئ داسې او بیا چې د پرنټ یې کوئ او دغلته ورته امضا وکئ دا دې ته وایي سیګنیچر بله موضوع چې د هغه ابجکټ دی ابجکټ چې تاسې غواړئ یو بل پروګرام دلته راخلاصوئ یو لینک ورسره جوړوئ دې ځای نه زه راځم مثال فرضاً زه پیدا کوم ورډ ډاکومنټ مختلف قسمه پروګرامونه دلته شته مایکروسافټ ورډ ډاکومنټ دا اوکې که همداسې شو کوئ مثال لیکل پکې کوئ دې ځای نه همداسې هم لیکل کولی شئ که داسې نه کوئ دا ګوره لیکل مو وکړل دلته پاتې شول دا لیکل چې همداسې وشو کېږي تاسو سایز وغیره غټولی مو شوی که ایډیټ پکې کوئ بیا ډبل کلیک کوئ لیکل پکې وکړئ موږ ته شو کېږي ورډ پروګرام کې دا لیکل کېږي او بیا چې دی کولی شو چې دا موږ راوړو چېرته ایکسل ته دې ځای نه سایز ورته دی دی ورکې فارمټ وغیره کلر چې ډبل کلیک کوو به دلته پاتې شي په ایکسل کې ګورئ دلته په ایکسل کې پاتې کېږي که آیکن په شکل یې غواړئ ابجکټ ته راشئ زه راځم همدا د آیکن په شکل راوړم ډسپلی آیکن دلته چې دی آیکن ورته انتخابوئ اوکې کوئ اوکې اوس ګورئ دغه دې کې چې دی زه مثال لیکل کوم مساوي رینډ دا لیکل مې وکړه که دا کلوز کو دلته موږ سره آیکن ایښی دی په دې آیکن کې هغه لیکل پراته دي که ضرورت شي بیا ډبل کلیک کوئ بیا به تاسو ته اوپن شي نو دا د ابجکټ خبره شوه بله خبره په ابجکټ کې دا ده تاسو غواړئ کریټ فرام فایل باندې کلیک کوئ او لینک جوړوئ د یو فایل سره براوز باندې به کلیک وکړئ مثال زه راځم په ډاکومنټ کې ما سره چې دی کمپیوټر په نوم دا فایل دی دا په انزرټ کلیک کوم زه ورسره لینک هم جوړوم او از آیکن هم شو کوم آیکن هم ورته چینجوم دا انتخابوم اوکې او بیا اوکې ګورئ موږ سره چې دی دا آیکن راغی په دې باندې ډبل کلیک کوو دې کې دا پراته دي دا لیکل که دې ته موږ تغیرات راوړو زه به راشم ډاکومنټ ته او دا فایل پیدا کوم په دې کې زه تغیرات راوړم کله چې تغیرات راوړو دا فایل د هغې سره لینک دی زه کنټرول ای وهم او دغه کوم چې هایلایټ دی زه دا کلر ته ختموم او کنټرول ای وهم دا کلر به نو کو او سایز چې دی کنټرول ای سایز به لږ زیات کړو فرضاً تاسو وایئ چې زه دا دې ته ګرین کلر ورکوم دا فنټ سټایل ورته تغییروئ داسې کلیبري سیف کوئ دا چې کلوز کې دی نه اوس بیرته لاړ شئ ایکسل ته دا ډبل کلیک کوئ اوپن یې کوئ کله چې اوپن کې ګورئ تغیرات پکې راغلي یعنې د هغې سره لینک دا د ابجکټ خبره شو بله مهمه خبره چې د هغه د سمبول ده ګورئ سمبول اکویشن چې دی دا د ریاضي سوالونه تاسې لیکئ دا چې دی زیاتره په ورډ کې استعمالیږي د کتابونو لیکلو لپاره په ایکسل کې خاص نه استعمالیږي او بیا هم که چېرته تاسې مثال دی ځنه غواړئ تیر بلټن فارمولونه شته مثال د محمد بن موسی فارمول دی دا راخلي دی دنه سمبول پکې اضافه کوئ یا نور څه تغیرات پکې راوړئ کولی شئ چې تاسې تغیرات پکې راوړئ بله خبره د سمبول د اکویشن بل سمبولز دی دلته مختلف قسمه سمبولز موږ سره شته که چېرته تاسو سره سمبول په کار وي دې ځای نه د هر قسمه سمبولز موجود دي تاسې دا سمبول سرچ کوئ دې ځای نه راخلئ مثال فرضاً ستاسې د سترګې په اړه سمبول دی د دې کرکټر کوډ چې دی دا اتاوې دی انزرټ یې کړي دې ځای نه وګورئ تاسو سره دا راغلی دلته که چېرې غواړئ سایز یې زیاتوئ دې ځای نه سایز زیات کړئ داسې او ضرورت وي دلته یې کښېږدئ په دې سیل کې صحیح شو ګورئ د دې دغه چې دی ان دی مثال چې که تاسې ان لیکئ خو دلته یو موضوع شته چې تاسې به دا ویب ډینګ ته دا فارمټ چینجوئ
تاسې داسې هم کولی شئ چې دلته راشئ مثال یو ساحه سلیکټ کړئ او دلته دغه د فنټ سټایل چې دی دا ویب ډنګ ته واړوئ. اوس که تاسې دې کې اے بي سي لیکئ، مثال زه لیکم اے بي سي ډي ای اف جی ایچ آی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ټي یو وی ډبلیو ایکس وائی زیډ. ګورئ دا چې دی اوس دا موږ ویب ډنګ کې اخیستی خپله دا سمبولونه چې دی ومو لیکل اے بي سي، خو دا سمبولونو ته چینجېږي. تاسې داسې هم کولی شئ چې دې ځای نه ویب ډنګ ته چینج کړئ او بیا چې دی دغه سمبولونه راواخلئ. نو دا و زمونږ سمبولز چې تاسې پوه شئ ورباندې. نو د انزرټ ټایپ خلاص شو. انشاءالله په آینده کې نوی درس به زمونږ پیج لې آوټ وي. پیج لې آوټ هم ډېر مهم دی. نو دا ویډیو مو ګورئ او آینده کې هم پاتې شئ موږ سره.